جوړ تازه نن دوشنبه ګل د جولای 15مه ده. لاس کاله مخکې 2014 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ وپتېله چې همدا د جولای 15مه دی د ځوانانو مهارتونو ورځ شي. دغه نړیوال سازمان وایي موخه یې د هغه ستراتیژیک ارزښت لمانځنه ده چې له مخې ځوانان د کارګمارنې لپاره په مهارتونو مناسب کار او د کاروبار په فرصتونو سمبال کړی شي. ملګري ملتونه وایي نړۍ نن سبا له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ ده. له تاوتریخوالي ډکو جګړو د پوهنې بهیر او آرامي ګډوډه کړې پر انټرنیټ سره ویشلی چاپیریال منفي حالت ټوکوي او پرله پسې اقتصادي نابرابرۍ فرصتونه محدود کړي دي. وایي دا ستونزې یوازې د کسانو راتلونکی نه د ټولنو ټول ثبات هم ګواښي. نو سږنی کال یې د سولې او پرمختیا لپاره د ځوانانو مهارتونه د دې ورځې لمانځلو موضوع ټاکلې ده. نوښتونه د مهارتونو بڼه پرله پسې او په چټکۍ بدلوي. په تېره بیا بېلابېلو صنعتونو کې د AI یا مصنوعي ځیرکتیا ورګډونې د کار او کسب ساحه بدله کړي او لا پکې بدلون راولي. دندو او کار لپاره تیارولو کې مهمه ده چې ځوانان په اړینو مهارتونو سمبال شي. پېښور کې پرې د یو څو ځوانانو خبرې اورو. زما نوم حسینه ده. زه پېښور کې اوسېږم او سکل ایجوکیشن الکانو جنکیانو ته ډېر زیات مهمه ده چې موږ نیو سکل سٹارټ کو کمپیوټر کلاسز انګلیش کلاسز چې زموږ کانفیډنس ډېر زیات شي او موږ یو سویه یو جیګ مقام ته ورسیږو. تر اوسه پورې د ښځې جنکیان د ګنډل کول کور کې کارونه کول د نیو سکل سٹارټ کول نه دا ټول موږ سکیپ کو. نیو سکل سٹارټ کو کمپیوټر کلاسز جوائن کو انګلیش کلاسز او سکول وایو چې یو مقام ته ورسیږو. جنکیان الکان چې د آنلاین کارونه کوي د دې په واسطه دیدو پیسې پیدا کولی شي د خپل زندگی لایف پرفیکټ کوي. زما نوم جنید جرار دی. زه د لا سټوډنټ یم. که زه د سکل په باره کې ووایم نن سبا نړۍ کې نن سبا دنیا کې چې کوم کمپټیشن روان دی نو هغې لپاره موږ ته سکلز ډېر زیات پکار دي. لکه سافټویر دی آنلاین بزنس دی ای کامرس دی نو دا څیزونه موږ له ډېر پکار دي. د دې لپاره بیا موږ چې کوم عوام دی دا په خپله نشو کوی نو دې لپاره موږ له د حکومت سپورټ پکار دی. هغه چې زموږ ایجوکیشن دی که هغه سکلفول وي هغه که زموږ روزګار دی هغه به سکلفول راځي. دا دواړه چې موږ له ایجوکیشن کې زموږ حکومت راکړي هغه که په کالج وي یونیورسټي وي په سکول باندې وي نو زموږ لایف به ډېره بهتره شي. او د نن سبا چې کومه په ریس کې لګېدلې نړۍ ده لګېدلې دنیا ده نو په دې کې به موږ له ډېره فایده راکوي او موږ به د کمپټیشن کې خپله حصه راواخلو. زما نوم زبیر وهاب دی او زه د دې اکیډمۍ سکلز ماشومانو ته زه پړاوم دلته. دا کوم ځوانان چې نو ولاړ دي او دا کوم ځوانان چې ناست دي او دوی کوم سکلز پړاوي نو موږ دا ټایم خو 21مه پیړۍ ده. موږ غواړو هر یو ځوان سره مطلب چې کوم ځوان په هر یو پیړۍ کې موږ اپډیټ کړو. نن سبا چې کوم ټیکنالوژي د امیزون د آنلاین شوپیفای د آنلاین کورسز دي که موږ دا وګورو د افغانستان پاکستان د یو غریب ملکونه دي لکه دا بهر دا ځوانان چې کله بهر لاړ شي نو دوی ته د سکل ضرورت پیدا کېدی شي. دوی ته مطلب د بهر ملکونو کې ټول ټایم چې کوم دی ټول د سکلز دی. که یو ماشوم سره څومره سکلز وي یو ځوان سره څومره سکلز وي هغه ځوان مخکې تللی شي. زما نوم ډاکټر نور دی. زه د نور کالج ووکیشنل سنټر MD یم. اصل کې داسې دی چې ته به ټایم سره اپډیټ کېږي. یو ټایم داسې و چې هلته کې به مونږ کالکولیټر باندې ټول حسابونه کول یا به بوک کې هارډ کاپي به مونږ انټري کول دې ته مونږ یو سکل ویلو. اوس هغه شی چینج شوی دی. اوس کالکولیټر رالو کمپیوټر رالو ایډوانس سافټویرز راله هغې سره آرټیفیشل انټیلیجنس رالو دی باندې لګې دي خلک کار کوي. مونږ هم دا حاصلولی شو. همداسې فریلانسنګ دی همداسې امیزون دی همداسې آنلاین بزنس دی ای کامرس دی کور کې ناست اوسه او بزنس کوه. نو دې لپاره ضروري دا ده چې موږ خپل ځان اپډیټ وساتو او موږ خپل جوانان هم اپډیټ کړو. هغه په کمپیوټر باندې یا په آی ټي سکلز باندې موږ د اپډیټ وساتو. په ځای دی چې موږ یو یوت ته یو جوان ته چې هغه میټرک یا FEC کړی ده هغه ته موږ میکینیک مستریتوب وښیو د په ځای دله موږ فریلانسنګ وښیو امیزون ورته وښیو چې دی کور کې کینې خپل بزنس کوي پې باندې. پېښور کې مو د ځوانانو خبرې اورېدلې. ملګري ملتونه وایي تازه ارزونې ښیي دې لپاره چې د کارګمارنې اړتیاوې پوره شي راتلونکو 15 کلونو کې باید 600 میلیونه کاري فرصتونه جوړ کړی شي. افغانستان کې بیا یوه تر ټولو لویه ننګونه ښځو لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی دی چې د طالبانو ځپونکو تګلاریو پر مخ د کار دروازې تړلې دي. خو افغان نجونې او ښځې د مهارتونو زده کړې او کارموندنې لپاره څه کوي؟ نجمه ځلا پرې دا ریپورټ چمتو کړی.
د غرڅنۍ هنر او مهارت پر جامو د هندارو ګلکاري ده. پر جامو د هندارو له ګنډلو یې ځان ته د ګټې وټې لار برابره کړي او نورو ته یې هم ورښیي. دی په خپله دا کار له خپلې مور زده کړی. کله مې چې مورجانه د آینه د زیر دا کار نه کول د ما ډېره علاقه وه ورسره. بیا مکتب په دوره کې مې کله چې په مکتب کې وو نو ډېره استادانو شاګردانو چاته مې کارونه کړي دي او د دو کارونه ما ډېره فایده لاسته راوړې ده. اوس کولای شم چې خپل ځان ته جامې جوړې کړم په خپل زړه باندې او مشتریانو ته هر فرمایش چې مشتریان راکوم هغه جامې ورته جوړوم او کار ورته کوم. نو دکان لرم، خپل شاګردان لرم او کولای شم چې خپل مشکلات هم توی حد حل کنم. انسان ازش سوراخ داده او باشی میکنه تمام خلاص دیگه. فاضله بیا د کاروبار لپاره د مرخیړیو پالنه کوي. په 15 میاشتو کې وتوانېده چې هم یې زده کړي او هم د مرخیړیو د کر او ودې فارم جوړ کړي. از 5 سال ما به فکر شدم که باید ما یک له پروسه کال رئیسې په دې فکر شوم چې باید له یوه درکه پیسې وګټم. نو ومې غوښتل د مرخیړیو فارم جوړ کړم. اول مې په دې اړه څېړنه وکړه، بیا مې د تخم پیدا کولو لپاره له دوستانو مرسته وغوښته. بیا مې په امتحاني ډول د دوستانو په یو تلخونه کې د مرخیړیو کار او وده پیل کړه. یوه میاشت په تمه شوم، ښه حاصل او نتیجه مې واخیسته. نو بالاخره مې څو نورو میرمنو سره په ګډه فارم جوړ کړ چې هم ماته یې ګټه رسیږي او هم نورو ښځو ته. ښځینه سوداګري وایي همدا د وړو او عادي مهارتونو زده کړه کولی شي له ښځو سره مرسته وکړي چې خپل کاروبارونه ولري او له اقتصادي اړخه په ځان بسیا شي. یوه میرمن کولی شي په هره برخه کې چې مهارت ولري، که هغه ګلدوزي وي، که هغه خیاطي وي یا موردوزي وي او یا د ګلانو روزنه وي، باید په هماغه برخه کې په پوره توګه یا بشپړه توګه معلومات ولري. په دوم قدم کې کولی شي چې له خپلو مشرانو یعنی د خپل د فامیل له عضوونه چې په هماغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي. که ونه سي کړلی سي کېدای شي چې خپلو یعنی یو کورس ته لاړ سي یا له کورسو استفاده وکړي. که کورس نه وي په همدغه لارې خپل معلوماتونه زیات کړي او که کورسونه هم هغه ته نږدې نه وي کولی شي چې خپل معلومات له یوټیوب نه ترلاسه کړي. کله چې خپل ځان باورمند شو بعد لغې نه کولی شي چې یو وړوکې کارخانه جوړه کړي او خپل کورنۍ او جامع ته ګټور تمام سي او یو له یوې خوا خپل ځان ته سرمایه زیاته کړي او له بلې خوا نه هغه میرمنې چې په کور ناستې دي فعلا په دې فعلي شرایط کې کېدای شي چې هغه میرمنې هم ځان سره په کار بوختې کړي. باور دا دی چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو او نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو او دفترونو کې پر کار پراخ محدودیتونه لګیدلي دي، همدا د مهارتونو زده کړه او بیا ترې کار اخیستل له ښځو سره مرسته کوي چې بوختې وي او هم خپله ګټه ولري او اوږد مهال کې اقتصادي په ځان بسیاینه له دوی سره د حقونو په اخیستو کې هم مرسته کولی شي. نجما زلا، BBC.